ابن حجر رحمه الله هغه یو حدیث تشریح کړی دی. دا حدیث رسول الله فرمایي كل امتي معاف الا المجاهرون یا الا المجاهرين، زما ار امتي معاف ده ولیکن هغه امتي مې نه ده معاف چې ښکاره ګناه کوي. او بیا هغه داسې وایي چې والجهر بالمعصيه من اکبر الكبائر، ښکاره ګناه کول دا د غټو ګناهونو او د کبیره ګناهونو نه دي. بني اسرائیل چې کله د الله نه فرمانی وکړه په دې کې دا فحشا به حیاګانې ښکاره شولې، الله به عذابونه راوستل. او نبی صلی الله علیه وسلم خپل صحابه ته ویلو چې ای زما ملګرو که چېرته تاسو د بني اسرائیل په شان فحشا وکئ، بې حیي وکئ، ګناهونه وکئ، الله به باندې داسې عذابونه راولي لکه څنګه چې په بني اسرائیل باندې راوستي. او بیا نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې لترکبن سنن من کان قبلکم یا حظو النعل بالنعل. نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې تاسو نه کوم خلک مخکې تیر شوي بني اسرائیل، ای زما امته تاسو به هغې پسې دومره ورځئ او دومره اتباع به د هغو کوئ لکه څنګه چې دا پونده د چپړې سره او د تلي سره برابره ده، دقه رنګې به تاسو د دې پسې ورپسې کېږئ. او دې کې چې کوم عملونه شوي دي که حدیث کې راغلی رسول الله فرمایي حتی لو ان فيهم اتا امه علانيه لاتيتموها، تر دې پورې که په بني اسرائیلو کې یو کسي د خپلې مور سره زنا کړي، نعوذ بالله من ذلک، زما په امت کې به همداسې سړی پیدا شي چې د خپلې مور سره ښکاره زنا وکړي. دا حدیث د رسول الله فرمایي چې تاسو به پخوانو خلکو پسې ختما ورځئ، هغو چې کومې ګناهونه کړي دي هغه به تاسو کوئ. بېحیي د انسان د تباهۍ سبب دی، بېحیي د انسان د هلاکت سبب دی چې انسان هلاک. د جهر بالمعصیه به یو څو صورتونه دي. یو صورت د جهر بالمعصیه دا دی په طور مثال یو سړی په یو ځای کې پټ کار وکړي، هېڅوک یې خبر نه وي، دا راشه ښکاره دي خلکو ته ووایي. لکه د دې یو صورت دا دی ښځه او سړی دي خپل مابینځ کې ښځه او خاوند دي، شپه تېره کړي او سهار له دا ښځه یا دا سړی خلکو ته د شپې دا قیسې کوي. رسول الله فرمایي چې د الله لعنت دی په داسې ښځه او خاوند باندې چې بیا سهار له دا خپلې قیسې کوي خلکو. یا دویم صورت د جهر بالمعصیه دا دی یو سړی په یو پټ ځای کې ګناه وکړي، یو ته دا خبري یو ته الله خبري، او دا راشي به خلکو ته وایي چې ما خو داسې ګناه وکړه، داسې سړی الله رب العالمین نه بخښي. او دریم د جهر بالمعصیه د ښکاره ګناه صورت دا دی چې یو سړی او ګناه کوي، ښکاره ګناه کوي، د ګناه سره مینه لري، دې ګناه ته خلک دعوت کوي. نو علما وایي که دې سړي چې ته دا ګناه ځان له حلاله وګڼله نو دا سړی مخرج عن الملت، د دین د اسلام دا سړی وتی دی، کافر دی دا انسان. ولیکن دې کې تفصیل دی، کوم سړی چې ګناه حلاله وګڼي، ګناه کول خو ګناه ده، توبه وباسه الله به دې معاف کړي، ولیکن چې کوم سړي ګناه حلاله وګڼله فخر یې وکړه په دې باندې، دې سړي باندې ښځه طلاقېږي، د اسلام نه دا سړی وځي ولا یصلی علیه، او په داسې انسان به جنازه هم نشي کېدلی، دا انسان و د مسلمانانو مقبره کې نشي خښولی. کوم انسان چې ګناه کله حلاله وګڼي، لکه به طور مثال یو مسواک دی وړوکی لرګی دی من سنن الانبیاء، د انبیاو د سنتو نه دی، د نبی صلی الله علیه وسلم سنت دی، او یو سړی دې پسې مسخره وکړي چې لکه تا خو یو څه لرګی دی، نو که تا به دې پسې مسخره وکړه وړوکی لرګی دی، خو لیکن تا د ځان نه دا ایمان منفي کړه، ایمان دې د ځان نه لرې کړه، ته د اسلام نه ووتلې، ځکه تا یو شاعري پسې د نبی صلی الله علیه وسلم یو طریقې پسې تا مسخره وکړه، ټوکه وکړه، یا داسې راوله نورې مسخرې کول، د نبی صلی الله علیه وسلم سنتو پسې مسخرې کول، ټوکې کول، نو د سنت طریقو پسې مسخرې نه دي کول پکار، د دې نه ځان ساتل پکار دي. یا به طور مثال دا ګیره ده، سنت طریقه ده، فرض ده، یو سړی دې پسې مسخره وکړي چې هلکه دا ګیره څه شی دی، یا بعضې خلک وایي چې هلکه نورې مسخرې کوي په دې پسې، نو کوم انسان چې ګیره پسې مسخره وکړي د اسلام نه دا سړی وځي په دې باندې.